کارونه په ادبي دنیا کې برنامه لري. بله دا ده چې که موږ د حقیقت پسندۍ نه کار واخلو نو د دې سیمې په هنرمندانو باندې هم د هغې ډېر احسان دی چې هغوی ورته اعلی معیاري شاعري ورکړې ده او دغه هنرمندانو ټولې پښتونخوا ته رسولې ده. د دې نه علاوه د سیال صاحب د شعر دننه چې کوم روح موجود دی نو هغه سوچک کلیوال صادق او ډېر د مینې نه ډک روح دی او هغه روح چې دی په دغه شاعرۍ کې هغه تاثیر پیدا کړی دی. نو زه ګڼم چې د غازي سیال صاحب په شان شاعر چې دی په هغې کې که مونږ وګورو نو په پښتو کې د خاطر نه پس چېرته یو داسې شاعر تېر شوی چې هغه مقبول عام دی. د هغه لفظونه هم ساده دي او د هغه معنی هم ژورې دي. دا یو داسې شاعران ډېر کم پیدا کېږي. دوی لوبه خو د خپل رنګ لیکلې ده او ډېره اثرناکه او ډېره مترنمه لیکلې ده او د هغې سره سره یې په غزل کې هم ډېر عمومیت پیدا کړی دی چې عام ولس هم په غزل کې دلچسپي اخیستی ده. نو زه دا ګڼم چې د غازي سیال غوندې په مترنم شاعر چې غنایت پکې څومره ډېر و، د هغې نه علاوه د غازي سیال فکر چې و هغه ډېر د امن مینې ورورولۍ نه ډک و او زه دا ډېر په وثوق سره وایم چې د هغې څنګه چې هنر د امن مینې ورورولۍ نه ډک و دغسې د هغې ذاتي شخصیت او ذاتي کردار هم داسې و. زه په یقین سره دا وایم چې په دې کلي کې به هېڅوک د هغه نه نه خفه ځکه چې د هغه ذات دومره امنناک او دومره مینهناک و چې زه نه ګڼم چې د هغه نه به څوک خفه شي او که څوک دې خفه وي نو خفګان دې باقي په ما پسې ولیکي زه به د مرګه پورې خفګان حل کولو کوشش وکړم ځکه چې هغه داسې وسیم صاحب یہی الفاظ اگر آپ کو تھوڑا سا اردو میں یہ دو چار چینل اردو ہے اردو میں سیاست کے حوالے سے غازی سیال پشتو ادب میں ایک ایسا نام ہے